پنځه داسې عادتونه دي د کوم د وجې نه چې الله د انسان رزق تنګوي. اول د سهار لمونځ نه کول یا ډېر زیات لیټ کول، ځکه د سهار د مانځه په وخت کې رزق تقسیمیږي، نو څوک چې په دغه وخت کې ودی دا د رزق د برکت نه محرومه پاتې شي. دویم دروغ ویل، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دروغ وایي الله به په ده باندې رزق تنګ کړي. دریم ناشکري کول، هر وخت اعتراضات کول الله ته. الله په قرآن کې فرمایي که چېرته تاسو شکر وکړو نو زه به درله نورم زیات کما. د شکر نه کولو سره نعمتونه په انسان باندې کمیږي. څلورم د حرامې لارې کوشش کول، په ظلم باندې د ظلم اراده لرل چې زه به په دې غلط طریقه باندې دا مال حاصل کما. څوک چې حرامې طریقې سره رزق پیدا کول غواړي الله په داسې انسان باندې دا شته رزق هم نور هم تنګوي او برکت د هغې نه ختمیږي. پنځم زکات نه ورکول، کم مال چې ستاسو در سره دی دې نه دې کې چې څومره زکات په تا باندې فرض دی په کار ده چې ته دا زکات ورکړې، ځکه دا زکات خیره دی، دا زکات د مال خیره دی، په کار ده چې ته دا مال پاک کړي. نو څوک چې زکات نه ورکوي الله په دې انسان باندې د رزق تنګي راولي او هغه سکون ورته نه میلاویږي، نه په دنیا کې ورته سکون میلاویږي نه به په آخرت کې په کار راځي.